یو ساروی کې څومره کسان شریک دي شي؟ نو د دې مسلې جواب داسې دی، یو واړه حیوانات دي لکه چیلی، ګډان، مذکر مؤنث، نو دې کې د یو انسان برخه کافی ده، دې کې شرکت ناروا دی. چیلی یا ګډ انسان لالی نو په یوازې به لالی نیو برخه ده. که دو درې کسان ورکې شریک کېږي نو دا حرام دي. او دا لوی حیوانات چې کم شو، اوخان یا غویان یا میخي، نو دا مذکری که مؤنثی نو دی پوری دی کې اوه کسان شریک کېدی شي. اوه کسانو پورې ورکې شرکت جایز دی. اوس مثال کې دا لوی ساروی دی، لوی حیوانات دي، په یوازې یې ځان له حلالې یو برخه ورکې نیسي نو ټیک ده، دوه درې ورکې نیسي نو جایز دي. اوه کسانو پورې په دې لوی حیواناتو کې برخه جایز ده. ورته ضروري نه دي چې اوه کسان به برابرې، مثال غوی دی نو اوه کسان به برابرې، دا ضروري خبره خو نه ده. په یوازې یا په دو کسانو برخه یا د دریو کسانو برخه داسم جایز ده، خو د اوه کسانو پورې جایز دي. د اوه نه به اغاړه کېنه چې یو غوی کې اته برخې شي، داسې ناروا ده. نو اوخه، غوی او میخه یا مذکری که مؤنثی، نو دې کې اوه کسانو پورې شرکت روا دي. او دا مسله ورکه ذهن کې محفوظ وساتئ چې کسان به هم اووي او برخې به هم اووي، کسان به هم اووي او برخې به هم اووي. اوس که کسان مثال کې اوه شو او برخې د اوه نه زیاتې شو نو بیا پورې حرام دي. صورت د مسلې داسې دی، اوه کسان په یو غوی کې یو اوښ کې شریک دي، دی اوم ته یو بهرنی سړی وي چې رستا ده اومه برخه، مثال تا باندې 20,000 روپۍ راغلي دي، نو لس به ته کې لس به زه کم، نو چې کله څاروي اوه برخې شي نو هغه اومه برخه چې ته راوړې نو د اومه برخه به زه ورته نیمه کړو. نو دې صورت کې ګوره برخې هغه اته رالي نو داسې ناروا ده. نو برخې به هم اووي او افراد به هم اووي. او دا مسله چې د غوښې تقسیم څنګه دی، نو مختصر طور سره چې د غوښې تقسیم هغه ځای کې ضروري دی چې هلته خوراک څښاک جدا جدا وي. دوه درې کورونه، څلور پنځه کورونه یو ځای شوي دي او په شریکه باندې قرباني کړې ده، نو تقسیم د غوښې ضروري دی. او د زموږ علاقو ته مثال بعضې کورونه کې ځان دپاره یو سخی راولي، غوی راولي، هغه حلال کی، خو لیکن د دې کور خوراک څښاک یو ځای دی، نو تقسیم د غوښې ته ضرورت نشته. ډېر حضرات الله په پرزونه کړي د کور دپاره څاروی راولي او حلالي کی، اگر چې هغې کې هغې برخه شروع کی، مقرره کی یاره دا مې د زوی ده، دا مې د انګور ده، دا زما د کور والا ده، دا زما برخه ده، نو دا خو ورکې ثواب دی. خو لیکن تقسیم د غوښې په هغه صورت کې ضروري دی چې کله خوراک څښاک جدا وي. کور کې چې کومه کسان دي، لوریانې دي، زامن دي، انګوریانې دي، مور او پلار دي، خوراک څښاک یو ځای دی او څاروی یې راوستی دی او د کور د طرف نه حلالوي، نو دې کې تقسیم د غوښې نشته دی. تقسیم د غوښې هغه ځای کې ضروري دی چې په کوم ځای کې خوراک څښاک جدا وي.